بسم الله الرحمن الرحیم. ملګرو د ریحان زیب کم قاتلان چې هغه دا وخت تاسو په سکرین باندې کته شي، یعنی که تاسو وګورئ دا ریحان زیب چې کله د گاډي نه راکوشي او د دې بل گاډي والا سره میلاویږي نو په خوا او شا کې چې دا کم دوه کسان ولاړ دي هغه تاسو کته شي. بیا دا کسان چې کم دي د هغې کم تصویران که مونږ لږ زوم کو دا ویډیو نو هغه هم بیا تاسو کته شي چې څه قسمه ښکاري. بیا څه ملګري داسې لګېدلي دي چې د دې یو نه ماسک هغه داسې ریمو کړی دی د ویډیو ایډیټر په ذریعه باندې، او بیا یې ورسره داسې چل کړی دی چې لکه دا ګیره یې وله جوړه کړله نو بیا یې ورکړي دي وایي شاید دا کس به ښکاري هم داسې، او وایي که څوک پیژنئ نو هغه موږ سره چې کوم دی رابطه یا د کوم متعلقه ادارې چې دي د هغو سره رابطه وکړئ. خیر دغه خو داسې چل دی لکه اوس ته د یو کس نه ماسک لري کې یو ګیره ورته داسې ولګې هغه خو داسې په فرض کړه د ګیره شته او که نه اوس دا خو په ماسک کې پټه ده نو داسې ایډیټر خو نشته چې هغې باندې ته ماسک لري کې چې دننه څه حالات دي. خو البته زه به دا ویم دا تصویران چې کم دي ډېر زیات زوم شوي دي نو داسې سړی هغه که پیژندلو کم قابل چې دی هغه جوړیږي نو که د چا په چم ګاونډ کې دا کس وي یا په بل ځای کې وي نو برای مهرباني تاسو چې کم دی حکومتي ادارو ته هغه اطلاع ورکوئ چې دا ملزم هغه زر تر زره گرفتار شو. د ریحان زیب کم مور او پلار چې دي هغو ته سکون میلاو شي. یعنی لکه تر اوسه پورې تاسو وګورئ د ملزم چې کم دی هغه څه پته نه لګي د هغې کومه گرفتاري چې ده هغه لا مخې ته نه ده راغلې او نه پته لګي چې ملزم به څه ټایم گرفتاریږي. نو ستاسو د یو شیرز د وجې چې کم دی دا ویډیو دونه شیر کړئ چې هغه کم خلکو ته پته ولګي دا کم تصویر په موندو کې چې کم دی هغه زر تر زره مدد وکړي. دغه ویډیو و تاسو سره شریک کړه. انشاءالله بله ویډیو کې به میلاویږو. الله حافظ.